روژه چې کوئ نو په روژه کې ګوره یاد ساتئ پر اوس کال شکایتونه دا راغلي اوس کال بیا داسې دي وایي ټول خلک په رمضان په روژه کې عبادت نه کوي ذکرونه نه کوي تلاوت نه کوي فیسبک او نیټ کوي دې خو خلک غرق او تباه کړل هلکه غټ موبایل چې استعمالی نو دین له استعمال کا کتاب پې وګوره د پیغمبر مبارک حدیث پې وګوره تاریخ پې وګوره د علماو بیانونه پې وګوره خله استعمال کا نو ښه شی دی خله استعمال کا نو ښه شی دی زموږ غټو علماو ته ډېرې غټې فایدې واخیست او لیکن نوجوان کل ته تبعی واخیسته نو په رمضان کې په روجو کې بیا موږ ټول ورځ دروغ او فیسبک په ټول دروغ دی ټول دروغ لګی او فیسبک تلاوت نه کوي د خدای نیکبخته ذکر وکړه د الله نوم یاد کړه درود شریف ووایه او غیبت نه او دروغ هم نه ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الکذب والغیبت یفتران الصوم وی دروغ او غیبت روجه دوړه کوي دا نه چې کوي روجه ماته شوه بیا به قضا نیسي داسې نه ده خو د روجې برکت یې دوړه کې ختمې کوو د رمضان په روجو کې دقسې د ورځې عبادت که خیر انشاءالله دا یو ټایم ټیبل به جوړو ښه د ورځې ښکلې عبادت او د شپې عبادت نو اوس به څه چلو شي د دې فایده به سي فایده فوراً نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره غور سره وره نو بس کوم د رمضان میاشت وه او دغسې په دې پوړی باندې قدم کېښودوي آمین نو چې په دویمه پوړی قدم کېښودوي آمین هغوی به په دې درېیمه کېناستېدل مونږ په دویمه کېنو هغوی په درېیمه نو چې درېیمې ته وخته او پې کېناست وی آمین نو صحابه ورته تپوس وکړه الله رسوله امین خو خلک اله وایي چې څوک دوا وکړي مونږ خو څوک ونه لیدل چې چا دوا وکړه وی جبریل علیه السلام راغی هغه دوا وکړه ما پې امین وویل بلکې دوا نه بددعایي خو خیر وی جبریل علیه السلام چې ما په لومبي قدم پوړی په کېښوده په دې ترتیب کې زه لږ تېر وځم ښه خو درې دي هر یو چې په کومه پوړی دی خو درې دي نو وی چې په یو مجلس کې ستا نوم څوک والي او درود پې ونه وایي نو دی د خدای هلاک کي ما وی آمین نو چې په کوم مجلس کې د حضور پاک نومونه دوه دي ښه یو محمد او یو احمد یو ولا مور ایښی دی بل ولا نکي ایښی دی صلی الله علیه وسلم نو ته به صلی الله علیه وسلم او دی نه نو رسول الله مبارک امین ویلی دی او خیره چا کړې ده جبریل علیه السلام غرق شوې ښه وی چې په دویمه پوړۍ مې په کېښوده وی چې د چا مور پلار جمدي وي که نه او دی دومره خدمت ونه کي چې د دې خدمت د وجې ځان جنت ته ورسوي دومره خدمت به کوې چې د مور پلار د خدمت په وجې ځان جنت ته ورسوي الله خوشحالي خو د دومره د مور خدمت وکړه دومره د پلار خدمت وکړه چې ځان په جنت ته ورسوي نو چې داسې خدمت چې ونه کړه چې ځان جنت ته ورسوي د مور پلار په خدمت نو خدای دې هلاک کړي نو رسول الله مبارک آمین زمور پلار خلک خیال نه ساتي چې ولا ګټي که نه نو باباجي په خپله زور هم کوي او چې غریب د ګټې نه لږ پرېوځي که نه یا بیمار شي یا کټ کې پرېوځي لږ غوندې بیا ورته سپک نظر کوي او چې ښه دی دې راوستې نو مور ته ښه نظر کوي او چې دوړدوڼی راوسته دوړدوڼی بس بیا خور الا مور بلا ښځه نعمت د خدای تعالی بیا نه خور پېژنې نه مور پېژنې ظالمه مه کوه داسې که تا نه به هم یو وخت کې دغسې بابا جوړېږي که او ای ظالمې ولې دا خاوند مور ته لمسی ولې دا خاوند مور ته لمسی تا نه به هم یو وخت کې دغسې خواښې جوړېږي بیا به څه کوې د مور پلار قدر کوي قدر وایي چې په درېیمه پوړۍ کېناستم نو جبریل علیه السلام څه وایي وایي چې په چا د رمضان میاشت راله او دونه عبادت یې ونه کړه چې ځان په خدای وبخي څونه عبادت وکړې تشه روژه نه څونه عبادت وکړې چې دونه وکړې چې ځان په خدای وبخي دونه خوشحالي اوهو رمضان کې د ورځې ناره تنده لوږه تېره کړه خواهش نه ځان وساتو د شپې ګوره ورځې پر تکړه و د شپې بیا ماته مونځ کوي نو دا دې خدای هلاک کړي ما وی چې امین نو چې دا ما درته نن کمې څه طریقې وښولې په دې دې عمل ونه کړه او روژه دې کې ښکلی عبادت دی ونه کړه چې ځان په الله وبخې نو چا خیره کړې ده جبریل علیه السلام امین پې چا ویلی دی رسول الله دې خیرو ته خو مونږ والله که ټینګ شو تبه یې ده بیا نو ښکلې د مارونو خشته عبادت به کوو ښه انشاءالله اوس نه نیت وکړئ که خیري الله به اجر درکوي چې موږ به که خیري مکمل پېشمني له پاسو
ور هغه ځای نه مې شروع کړه پېشمني له به پاسو لږ به خورم خو خورم به ځکه رسول الله مبارک سنت دی مبارک یې ورته ویلي او پېشمني نه مخکې خیر دی دوی که څلوري که اشپږي که اتي لمونځ به کوم ښکلې به کوم ښکلې او دغه وخت دعا هم قبلېږي دغه وخت الله اواز کوي ای بنده شته څوک چې ما نه سوال وکړي چې وله قبول کړم شته څوک چې ما نه وغواړي چې ورکړم الله سوال کوي باباجي زموږ خدای پاک وبخي مولانا شاه دادا صاحب رحمت الله یاره هغه دا تهجد هغه چاته نه پرېښوده نو ما ته د هغه یو څو څیزونه یاد دي نو هغه به جړل دغه وخت کې ویل چې الله تا ته خو موږ نه وویلې چې اواز وکړه تا په خپله اواز کې رسول الله مبارک فرمایي مونږ خو درته نه دي ویلې ته په خپله وی چې ما نه غواړې نو خدای غواړم دنه پوره چلم پکار دی که نه شته څوک چې بخښنه غواړي چې وله ویې بخښمه شته څوک حاجتمند چې حاجت وله پوره کړمه نو دا وایه چې الله دا اواز تا کړی دی ما ته رسول الله مبارک ویلي نو خدای زما حاجت پوره کړي موږ ټول محتاج یو الله ته که نه بیمارو سوال د جوړولو یا رزق کې کمزوري بل څه پریشاني وي نو دا به کوو ښه تهجد چا بسې بیا دعا به کوو ورپسې که خیر ښکلې تهجد لږ خو ښکلې او بیا پېشمنۍ او پېشمنۍ چې څنګه وکړو نو جومات ته تله بس ځکه لږ وخت دی جومات کې لا جمع تیاره نه ده لږ تلاوت به وکړو تلاوت نه راځي ذکر به وکړو تسبیح به واړو او یا به درود شریف ووایو نو چې جمع څنګه وشي نو ښه خو دا ده چې سړی اشراق ته کښېني ثواب یې ډېر زیات دی په هغه ځای کښېني او 2 رکعته لمونځ وکړي د حج او د عمرې ثواب یې کېږي خو دا انسان دی که چېرته یو سړی ځي ډیوټي یې ده یا اوبه خورې دی یا بل څه نو لاړ شه خپل کار وکړه ښه مزېدار د ماسپښین لمونځ له په وخت لاړ شه خپل لمونځ وکړه په دې میانځ کې تسبیح ځان سره کې روژې میاشت کې هر یو ملګري ځان له تسبیح پیدا کې تسبیح پیدا کې خو په 100 روپۍ کېږي په 10 روپۍ کېږي ځان له تسبیح پیدا کې جیب کې واچوي تسبیح کې دا پیدا ده چې ګوتې دې ورسره ولګي الله به در یادېږي بیا ماسپښین لمونځ بیا مازدیګر لمونځ وکړه خوب پکې خیر دی وکړه مازدیګر بس جومات ته ځه بل کار مه کوه بعد عبادت وکړه ماښام ښه مزېدار روژه ماته کړه خوراک لږ ډېر نه لږ روژه ماته کړه ګزاره وکړه لږه غوندې نو بیا ماسخوتن تراویح وکړه ختم وکړه بیا پکې خوب وکړه دا یو طریقه شوه د مارونو ستاسو دپاره یو ټایم ټیبل شو نو کوشش وکړئ چې دروغ پکې ونه شي غیبت پکې ونه شي حدیث کې راځي وایي که یو سړی تا سره د رمضان په میاشت کې د جهالت کار وکړي نو جواب مه ورکوه وایي اني صایم زما روژه ده ته که هر څه وی وایه زما روژه ده نو صحابه به په دې ماشومانو نیولې پېشمني له به پاسول نو چې دا ماشومان به در ودې په ژړا شو که نه نو د لوبو څیزونه به یې وله ورکړل ماشومان به یې په لوبو کول چې دا روژه پې سر ته ورسوي او زمونږ په هغه غټ سنډه روژه فرض ده او مور ورته وایي نه صبر وکړه مه نیسه خرابېږي دی وجود ته یې نه ګورې ادي دی او خرابېږي ولې خرابېږي نو چې روژه پې فرض وي او په لومبي کال ګورې زمونږ د خلکو عادت دا دی چې دوی وایي نیمې ونیسه دغه نیمې در باندې نیمې نه دي چې فرض کېږي ټولې فرض دي یعنی پر او مخکې نه ورسره عادت کې بچي په روژو څوک نه مري روژې پې ونیسئ خامخا په دې ماشومانو او په خپله او کوشش کوئ چې د روژه خرابه نه شي روژه ډېره قیمتي میاشت ده او قیمتي د الله د طرف نه یو نعمت دی زمونږ دپاره چې موږ ښکلې روژې ونیسو او الله ورباندې خوشحاله کړو که یو سړی دی هغه ته ډاکټر وایي چې ته روژه نشي نیولی داسې بیماري ده چې ته پکې نقصاني کېږي مه نیسه که چرته دی بوډا دی شیخ فانی ورته وایي نو دی به د هغې فدیه ورکوي او که چرته دی ځوان زلمي دی نو په ځوان زلمي فدیه نشته که دی کله جوړ شو نیسي به او که جوړ نه شو پکې مړ شو نو اسم پې نشته دی نو د رمضان د روژو ډېر برکتونه دي الله خوشحاله شي د وجود زکات هم دی وجود به دی نرم شي رکوټې به شي کمزورې به شي واله کمزوري کېږي چې پېشمني سره ګزاره وکړي دا زمونږ الحمدلله پښتون پنجاب ته ته ورشه هلته کې روژې نه نیسي هغوی پټان جانې روزه جانې پېشمني روژه ماتي ته بیا ناست دي پنجابي نه چا تپوس وکړه روژه نه نیسي او پېشمني دغه ته روژه ماتي ته ناست دی وایي څه کافر یې ماتو پیم نه څه کافر دې ولیدم څه نو دا شی به پکې نه ښکلې روژې ونیسئ مزېدارې ذکرونه پکې وکړئ الله پکې یاد کړئ خپل ډیوټي هم پکې وکړئ دوکانداري هم پکې وکړئ چې لږ فارغېږئ نو رب العالمین ذکر پکې کوئ ښه تراویح هم کوئ ګورئ ډېر خلک تراویح هم نه کوي تراویح ضروري شی دی په حرمینو کې الله یې تاسو ټول بوتلی کې حرمینو کې ډېر خوند کوي
روژه یاره قسم دی په حرمینو کې خوند کوي ډېر مزېدار. هلته عموما خلکو څه معمولي د خلکو دا معمولي چې منځونه خو ټول حرم ته دي خو مازدیګر اکثریت خلک مانځله راځي نو هلته د مازدیګر مونځ وختي کېږي. د هغوی مذهب دا دی چې هغوی د مستې اول نه پس کوي فوري نو وختي کوي. په دې ورځو کې تقریبا څه 3:30 بجې یا په کم په 4 بجې مونځ کوي. نو چې مازدیګر مونځ څنګه وشي که نه نو ټول حرم په مکه مکرمه کې خو طواف کېږي مطاف ډکي د خلکو نه. خدای دې تاسو ټول بودي چې په خوند دې پیش مطاف ټول د خلکو نه ډکي مازدیګر مانځه نه پس لبریز شي لبریز ما غوندې سړي ته طواف بیا ګرانې طواف شروع شي او په برنډو کې دا خلک ټول یو بل ته مخکې ناست دي او تلاوت د قرآن شریف شروع شي. داسې خوند کوي ټول خلک لګیا دي د قرآن شریف تلاوت کوي او څوک طواف کوي. او مدینه منوره کې خو طواف نه کېږي نو څوک پاسې نیکبخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام لور شي چې هغه باندې سلام به واچو او چا قبلې ته مخ کړي او قرآن شریف یې راغشتي لګیا تلاوت کوي. دا 2 غنټې تقریبا 2.5 غنټې ټول خلک لګیا دی تلاوت کوي. په مکه کې طوافونه کوي چاله چې قرآن نه ورځي لګیا یې تسبیح دی ذکرونه کوي ګوره ټول وخت په عبادت کې تېر شو. ماښام چې څنګه بانګ ووایي نو بیا روژه ماته کړي. په مکه شریفه کې د رستخانونه وغواړي پلاستیک والا نو مکه شریفه کې بل څه نه صرف کجورې ورکوي بل شی نه ورکوي. چا ځان سره په جیب کې پټ غوندې چې ته ډبل لوټۍ وړي یا ځان سره په جیب کې پټ غوندې جوس وړي هغوی بل شی په مکه کې نه پرېږدي. او د زمزم اوبه ښه مزېدار دته مخې ته یو او 2 3 ګیلاسه پراتې او کجوره ورسره بس جوس دې جوړ شو که نه چې خولې ته دې کجوره واچوله او زمزم اوبه دې وڅښلې نو د زمزم د اوبو جوس شو خېټه کې دننه شربت شو که نو خلک هغه وڅکي. بعضې خلک پکې چای هم ورکوي هغوی چای ورکوي توره چای وي او یا ګاوی هغه ورباندې وڅکي بس په دې ښه مزېدار دا استعمال کي اډوکي مډوکي وغورځوي بیا خلک هغه د رستخانونه غونډ کي. او په مدینه شریفه کې سي ماشاءالله د رستخان باندې سیبه هر چاته یو کنډول ماسته پراتی که یو نه وی زما په یو کار نه کېږي 2 والا په 2 نه کېږي 3 والا 3 والا پابندي نشته. کجورې به راته مخکې پرتې وي ودانې ته چې څومره ستا خوښي یاره یو 5 شپږ او واخله مختلف قسم کجورې هم به راته عامې کجورې پرتې وي هم به راته پکې سکري یا یو خاص کجوره دغه ډېر استعمالېږي قسیم نه راځي هم پرتی عجو هم پرتی ډېر دسترخوانونه داسې چې کاجو هم پرې د پاسه واچوي بادام هم پرې واچوي او دا پسته هم پرې راته واچوي په بعضو دسترخوانونو او ډبل ډوټۍ ورسره اعلی قسم ډبل ډوټۍ د ډبل ډوټۍ هلته مختلف قسمونه دي مختلف ډبل ډوټۍ پرته لکه 1 خورې که 2 خورې ماسته ډبل ډوټۍ قاشوغه ورسره او زمزم اوبه خو پرېږدوه ماشاءالله چې څومره تسکې ماشومانو سره جګونه او دا وایي او आवाज وکي زمزم 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 ډېر خوند کوي هغه چغې ډېر خوند کوي आवाज وکي زمزم 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 خلک وایي لکه مونږ ته ګیلاس کې واچوه زمزم زمزم واړه ګردي جګونه ورسره او خلکو ته اوبه اچوي چای راته میلاویږي توره خو بې پیو کاوه راته میلاویږي زمونږ والا کاوه ګاوه د هغوی یو خاص قسمه چای ده هغه درته میلاویږي بس چې دغه سړي وخوري خېټه ډکه شو چې سړی 10-12 دانې کجورې وخوري دا 10-12 لږ شی خو نه دی او ښه مزېدار یو ډبل ډوډۍ 2 وخوري یو ماستو خوري ورسره اوبه وڅکي بس نور څوک څه کوي خو په دې خلک نه راګرځي جي او پاکستانیان خو به بلکل نه راګرځي دې سره چې څنګه مونځ وشي مزېدار اعلی مونځ هغوی کوي یاره قسم په خدای مونځ یې ډېر ښایسته دی چې مونځ وشي څنګه مانځه نه پس خلک سنت وکړي نفل وکړي نو سیبه باروزي بیا څه کې ډوډۍ خورم نو دا اوس چې د دونه بوتاوه وخوړه دې د پاسه ته بیا باروزې قسم د اعتکاف کې هم خلک ځي ما به ظالمانو اعتکاف هم دوړه که ضرورت دپاره طبعي ضرورت د اعتکاف د جومات نه بار وتی شي نو دا ستا سیک طبعي ضرورت دی تا خو تقریبا 2 کیلو جنس دی خوړه که نو دا څنګه معده ده چې ته باروزې نو باروزي بیا نو بار د مدینې منورې د جومات نه بار دارنګې د مکې مکرمې د جومات نه بار چې کومې ساحې د میدانونه دي هلته سیبه روجې میلاویږي هلته چرګان هم میلاویږي هلته غوښې هم میلاویږي هلته مالټې هم میلاویږي هلته کیلې هم میلاویږي
او دا کم چې مالدار خلک دي دوی خپل